نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کم. نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کی چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کاڼی ټول سمندر اوچ کی. نو په دې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشتې لا ملا وتړی ختمونه پکې وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه